کتاب المساقات والمزارعه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې پیغمبر علی السلام د اهل خیبر سره معامله په نیمای د هغه څه کړې وه چې کوم شی شنه کوي مځکه د خیبر من ثمر او زرع میوه یا فصل. دوم روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام د دې سره معامله په نیمه کړې وه او بیا د دغه خبر خیبر د پیداوار نه خپل ازواج مطهراتو ته د کال نفقه ورکوله. سل وسقه په غسل وسقو کې اتیا وسقه خورما، شل وسقه اوربشي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تر دوره پورې دا سلسله په دغه طریقه جاری وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې آخر کې بیا ذکر کوو چې یهود پسې واخسته نو د خیبر علاقه تقسیم کړه په صحابه باندې. ازواج مطهراتو ته اختیار ورکو تاسو د دغه مځکې د یغه تناسب په بنیاد باندې چې مخکې کوم وسقونه وو په یغه تناسب باندې مځکه باغ او اوبو غواړئ او کنه تاسو هغه خپل خوراکه او خرچه چې کوم نبی اسلام درته مقرره و هغه غواړئ. ازواج مطهرات په خپل منځ کې مختلف شوي. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه، حضرت حفصه رضی الله عنهما مځکه وغوښته چې دیغه په باب لکه موږ په د زرګری بزګری حساب باندې معلومه دغه مځکه دومره خورواره تخم کې شنل کیږي نو په یغه تناسب باندې مځکه او به مخترا کوي لک فصل کو ذاتی کډېرې کو هغه به موږ وي خدام د میراث په صفت نه صرف د نفقې په حیثیت باندې. دا نور روایتو کې دغه مضمون ده. دلته مخکې تر د حضرت عمر صاحب تر جلاوطني چې هغه به بیا ذکر کوو. اول خبر دا ده چې مساقات د مزارعات نه وروسته ذکر کو. دلته عنوان د مزارعات هم ګډ ورسره ذکر کوي. د مساقات او مزارعات په خپل منځ کې فرق شته که نه؟ نو یې چې د دې په منځ کې د څلورو وجوهو نه فرق شته. یو دا ده چې په مساقات کې عقد چې وشو د باغ د چښتن او د عامل په مابین کې نو وفا په دغه عقد بیا لازمي د یو هم نشي پښیمانه کېدی. اما په مزارعات کې چې عقد وشي په چا چې تخم مقرر شوی هغه تخم په مځکه کې لیانه ده اچولی بیرته پښیمانه شو هغه نشي مجبوره کولی. هغه بل جانب مجبوره کوی شي خو د تخم والا نشي مجبوره کولی ځکه د تخم والا ظاهري استهلاک د مال راځي تاوان ده ظاهري هغه ګټه خو متردد او محتمله ده. یو فرق. دوم فرق په دې کې ده چې په مساقات کې تعین د مودې نه ده شرط. باغواني عقد چې وشو په اوله میوه په کال کې فصل یو واري وي د میوو او په مزارعات کې تعین د مودې شرط ده ځکه مځکه دوه بعضې درې فصلونه کوي نو بیا به سبا لانجه سره راځي. دریم که بالفرض که په مساقاتو کې هم تعین د مودې کړی و هغه موده پوره شوه خو د باغ میوه لیانه ده پخه شوې اوس به دغه عامل په دغه باغ کې کار کوي تر وخت د پختنه اجرت حق نه لري. اما په مزارعات کې چې امځکې چښتن مځکه ورکړه د شپږو میاشتو دپاره فصل نیمای ده مثلا شپږ میاشتې پوره شوې خو غنم پاخه نه شوه کله موسم سوړ شي شل شپې واوړي یا یوه میاشت واوړي دغه شل شپې یا یوه میاشت چې زائد اوس عمل کوي تر هغه تعین د مودې نه دلته عامل د تنخواه حق لري ځکه غنم خو صرف د ده نه دي خو د دواړو دي موده ده پوره شوې. درې. څلورم فرق. سړي باغ ورکو چاته عامل ته په مساقات باندې په نیمه یا په دریمه هغه عمل کوو چې وخت میوو د شکېدن راغی د باغ اصلي چښتن پیدا شو دغه سړي دوکه کړې وه پردی باغ یې درته ورکړی و اوس نو ده خواري پکې کړي دي باغ چښتن اصلي پیدا شو
نو په دغه صورت کې عامل ته اجر مثل ورکول کیږي د باغ میوه خو د باغ د چختن ده ابل خو دوکه کړی ده خدای د خواري مزایا نه جي د فصل نه شریکيږي فصل ټول د باغ د چختن ده خود ته به اجر مثل ورکول کیږي چې درې میاشتې کار کې کړی مثلا د میاشتې 15000 روپۍ تنخواه په بل ځای کې پیدا کېده د ته به 15000 روپۍ ورکړي او په مزارعات کې چې سړی مځکه ورکړه چاته په نیمې یغه شپږ میاشتې خواري کې وکړه چې درمند وخت راغی اصلي مالک راغی چې دا مځکه خو دې ما ده اوس دلته دغه عامل کاغه سړی د مځکې چختن غنم تر ګرځول نو دای د قیمت دغه ټول فصل مستحق ګرځي دته به ټول قیمت ورکوي ولې خو تخم هم د تخم هم د عمل او خواریم د تخم پیداوار ده نو دته به اجر مثل ورکول کیږي یعنی قیمت د زرع ټول قیمت ورکول کیږي په دغه څلورو کې فرق ده دومره خبر دا د مساقات عقد چې د اهل خیبر سره وشو بیا دیغه فصل نه نبی اسلام خپل بیانو ته خوراکه د کال ورکوله نو د کال نفقه په کور کې جمع کول د توکل سره منافی نه ده جایز ده نبی اسلام کړی ده دریم دا چې د کال نفقه ورکوله ډېر خورماوي وي لګ اوربشي وي امام مالک صاحب چې پرون موږ تاسو مزارعات کې کوم خبر کړی و ادي جواز چې مزارعات په تبع د مساقات جائز ده خو د مساقات مځکه به ډېرې مزارعات به کمې دي دغه ځای نه اخلي خو موږ وایو چې نه حضرت پیغمبر علیه السلام خپلو بیبیانو مبارکو ته چې اوربشې کمې خورماوې ډېرې ورکولې کېدی شي ایثار یې کړی وي ایثار غوره کول د بل چا په خپل احتیاج باندې اصل کې که موږ تاسو فکر وکړو د خوراک شی د غذا په حیثیت باندې عادي چې استعمالیږي غنم اوربش جوار استعمالیږي په خرما او اگر که زندگی کیږي خدا خوراکات د خوراک شي نه بلل کیږي لکه میوه داسې بلل کیږي نو عادي مجبوریت خبره ده اوربشم طریقه خېدي د خوراک په حیثیت باندې خو په دغه کې اثر کوو ورستنی خبره دا چې په دغه عقد مزارعات کې مساقات کې حضرت پیغمبر علیه السلام چې د اهل خیبر سره کوو نقركم فيها على ذلك ما شئنا تعین د مدیر راغی او اوس موږ ویلې چې په مزارعات کې تعین د مودې شته په مساقات کې نشته تعین د مودې نه راغی اوس خو په طبع کې خو مزارعات هم په طبع کې خو مزارعات هم نو جواب دا ده چې مساقات یا مزارعات دا دواړه تعین د مودې غواړي صرف فرق دا ده چې په مساقات کې په کال مزارعات کې تر کال نم کم وي خو دلته تعین د مودې راغلی جهالت نشته پکې لکه اوس مثلا نبی علیه السلام 3 کاله ورته یا 2 کاله دوی ته وخت ورکو دیغه نه بعد دا ماشي نه دغه نه بعد کې خبره ده آینده کې بیا د مخخه ده نو بیا عقد سره نه وای کوو دکان ورکې په کرایه د کال بعد بیرته بیا عقد سره تازه کی نو دا صحیح ده تعین د مودې شته او یا دا خصوصیت پیغمبر علیه السلام په د تعین د مودې نو شرط ولې په د وحی نازلې ده د الله تعالی حکم نو نازلې ده دیغه په بنیاد باندې ځکه ته تعین نه کو چې کله د الله حکم نو نازل شي زبر دیغه حکم موافق چلےګا حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ویل چې څومره وخت موږ خوښه یې د نبی علیه السلام په وخت کې د سلسله وا د حضرت صدیق اکبر په وخت کې د سلسله وا د حضرت عمر سه په وخت کې تر یو وخت وا بیا حضرت عمر سه دې په واخست حضرت عمر سه ولې په اخست وایو د دې وجنه چې د دې سره عقد شوی وو د دې په وړاندیز پیغه کې مصلحت داو چې پیغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه و غلامان ډیر نه درلود او د زمینداری د کار سره دوی په خپل آشنا نه و نو دوی ورته موږ خپ پیګو موږ ته راکې دغه مصلحت په بنیاد باندې و
د حضرت عمر صاحب دور چې راتلو خو غلامان ونیول شو دغسې د بزګرانو خلکو ملکونو د هغو ملکونو غلامان ونیول شو بیا نو هغو ته چې په نیمې ورکوي ولې ټول فصل مې خپل نه وي خو خپل غلام به مې وکري مصلحت ختم شو د دوی ته په بقا کې یو دوم حضرت نبی علیه الصلاة والسلام په آخرو وصیتو کې چې دنیا نه تلو دا نه ویلې چې تاسې مشرکین به د جزیرة العرب نه باسئ بل حدیث مبارک کې راځي دوه دینه په جزیرة العرب کې نه چلیږي چې هم به اسلامي یا به غیر اسلامي حضرت عمر صاحب په یغه بنیاد یو مصلحت انتها ته ورسېدو بل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارزو پوره شي زه یې وباسم دریم د دوی د طرف نه عهد شکني وشوه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د خپل مال باغونه مځکې دي جایدادونه دي د هغه د کتلو دپاره لاړ خیبر ته هلته یې شپه شوه شپې په بام باندې پروت ده دغه یهودیان پټ چې ور وخته دی د بام نه کوز راواچوه په یو روایت کې لاسونه یې وخته په یو روایت کې لاس او پښې دواړه وخته بې ځایه شوه دا بندونه یې چې راغی حضرت عمر فاروق ته عریضه وکړه حضرت عمر فاروق د هغه وخت صحابه او تابعین راجمع کړه او ورته ویې ویلې چې موږه هلته بل مدعي نشته چې د حضرت عبدالله ابن عمر سره دا عمل کړی دغه د موږ تهمت په دی د یهود د موږ دښمنان دي دی دا کار کړی عهد دی مات کو هغه مصلحت هم و د حضرت نبی علیه السلام ارزو مو دریم دا منشم موجوده شوه نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی ته اعلان وکړ یهودو خلکو ته چې نور به د دغه ځای نه زه تاسې باسم کوم شی چې د خرڅولو وي خرڅ کوي حضرت عمر فاروق دی ته د میوو د مالو د سامانو قیمت ورکړه دی د دغه مځکې نه پسې واخیسته اریحا او تیماته د مځکې قیمت یې نه کور ولې مخکې موږ پرون سبق بل ورځ سبق کې چې ویلي وو چې مځکه خو د مسلمانانو وه خو مزارعات و خراج المقاسمات خو نه وه د مځکې قیمت یې نه کو ورک صرف دا د فضولو زائدو شیانو قیمت یې ورکو بیا اریحا او تیما دواړه د شام علاقې خو یا د اردن طرف ته یا د دمشق طرف ته یو علاقه کې د یو بل علاقه کې یو طرف ته پسې واخیسته معلومیږي چې د ټول جزیرة العرب نه یې ونه ایسته صرف د حجاز نه یې وایسته شام علاقه کې هم عرب و خو دا د حجاز حدود چې و د دغه نه یې وایسته مساقات دا نور ائمه امام شافعي امام مالک وی چې جائز ده په تبع مزارعات جائز ده د امام صاحب خو ظاهره مذهب دا و چې دواړه ناجایز دي د امام احمد صاحب او د صاحبینو مبارکینو خو مطلقا قول په جواز و شرط مرته خبر هم نه وه صرف یو ټکی د امام شافعي صاحب په مسلک دا مساقات جائز ده په خرما او په انګورو کې په نورو میوو کې نه خرما یو روایت الته نخل خیبر دفع الى یهود خیبر نخل خیبر و ارضها د نخل ټکی راغلی او انګور دی بیا قیاس کوي په خرماو باندې چې دوی په مابین کې مناسبت ډیر ده یو په بل قیاس ده په نورو میوو کې نه او امام احمد او صاحبین مبارکین چې نن فتوا دي موږ هم په دغه قول ده موږ وایو چې نه دا خبره په مطلق باغو کې ده ولې په ډیرو روایتو کې ثمر ذکر کیږي نخل نه ده او که یو وارې ته دا وایې چې کوم شی چې ثابت خلاف القیاس وي محصور په مورد د نص پورې وي نص په نخل کې راغله بیا نو انګور ولې په قیاس کوي که یو وارې خبره د مورد د نص پورې تخصیص وي بیا خو د انګورو قیاس هم په ممتنع ده نو معلومیږي دا چې دا خبره عامه وه په ټولو میوو کې انګورو خرماو پورې تخصیص نه لري مساقات راغلی مزارعات په طبع راغلی یا مستقل راغلی دا نور مطلقا ذکر کوي
او امام مالک او امام شافعي په طبع باندې بولي